ملګرو هیله ده چې راته روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ او دا مهال به ګورئ اف جي ټاپس یوټیوب چینل. قدرمنو دوستانو، ډېرو ملګرو غوښتنه کوله ویلې موږ په واتساپ باندې ویډیو لیږو، یعنې مکمله ویډیو نه چې غټه ویډیو وي خو مکمله نه ځي په واتساپ باندې، یعنې چاته یې نشو لیږلی. نو د دې لپاره څه کول پکار دی دوستانو؟ د دې لپاره تاسو ته یو څو طریقې درښایم. دوستانو کله چې تاسو واتساپ را خلاص کړئ او هغه شخص چې تاسو مثلا ویډیو لیږئ نو تاسو هغه واتساپ ته به ور داخل شئ او بیا راشئ په دغه لاندې اپشن باندې به کلیک واخلئ. دا د دوستانو له ګیلري څخه هم راایستلی شئ او ډاکومنټ څخه موږ راځو دوستانو لومړی ډاکومنټ ته. دغه ډاکومنټ کې دوستانو چې کله کلیک واخلو را به شو دلته د پاس اپشن باندې به کلیک واخلو. په دغه اپشن کې به دوستانو دلته تاسو هغه ویډیو را پیدا کړئ. هغه ویډیو چې کومه دوستانو دا څخه تاسو را پیدا کړئ زه راځم دغه 50 MB ویډیو دوستانو دغه زه لیږم. تاسو یې کتلی شئ 50 MB ویډیو تاسو کولی شئ تر 2 GB پورې ویډیو ولیږئ. دغه دوستانو تاسو کولی شئ تاسو کتلی شئ دغه ویډیوز په مکمله توګه دلته ورځي، یعنې ورتللی شي 50 MB ده دوستانو. نو موږ زه دغه دوستانو اوس مثلا کینسل کوم غواړم بله طریقه هم درته وښایم. راځم دوستانو اوس مثلا دلته زه راځم په دغه ګیلري باندې کلیک اخلم او راځم د ویډیو زه رااخلم دوستانو. دغه ویډیو چې زه راواخلم دوستانو دلته ماته اوس وایي تاسو نشئ کولی چې دغه غټه ویډیو ولیږئ ځکه چې د دې MB سایز باید 17 څخه اضافه نه وي. نو دغه ویډیو وایي تاسو نشئ لیږلی. نو څه کوو؟ د دې لپاره څه کول پکار دی دوستانو؟ په هغه طریقه مې تاسو ته در وښودله چې په هغه طریقه سره ډاکومنټ سره هم کولی شو چې ولیږو. دوستانو ما تاسو لپاره یوه بله ویډیو هم جوړه کړې وه چې هغه ویډیو پانډا په نوم اپلیکیشن یوه دوستانو. هغه ویډیو پانډا اپلیکیشن تاسو دغه پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو یوه ویډیو دوستانو جوړه کړئ یا تاسو سره ویډیو نو هغه به په دې دلته بیا ویډیو پانډا به راخلاص کړئ او هغه ویډیو به دوستانو راواخلئ. زه مثلا دوستانو اوس راځم ویډیو رااخلم په دغه ویډیو پانډا کې دوستانو. کله مو چې ویډیو دوستانو تاسو راواخیستله او نیکسټ باندې کلیک اخلو. دلته موږ راځو اوس په کسټم ریزولوشن باندې ورته کلیک اخلو او بیا راځو اوکې باندې کلیک اخلو. کله چې دغه اوکې کړو نو هلته راندې کمپوزر اپشن موږ ته ورکوي په دغه باندې کلیک اخلو. دغه به دوستانو اوس کمپوز شي، یعنې دغه به اوس 100% چې کله پوره شي نو زه ویډیو سکیپ کوم او بیا طریقه درته ښایم. دوستانو تاسو وکتل چې 54 MB ویډیو هغه 14 MB ته راورسوله دوستانو. نو د دې کوالټي هم نه ده خرابه، هېڅ هم نه دي شوي، یعنې کوالټي هم هماغه ده دوستانو 1280 او 220 دلته هم کتلی شئ 1280 او 220 دوستانو هر څه یې همغه ډول دي. او راځو په د لاندې سیو باندې کلیک اخلو اوکې کوو او بیا راځو دوستانو واتساپ ته. کله چې دوستانو موږ واتساپ ته راشو اوس راځو ګیلري ته او دلته اوس همغه ویډیو رااخلو دوستانو. تاسو کتلی شئ همغه ویډیو ده 14 MB ته راغله او بعضې هلته لږ څه فرق سره کوي او 3 منټه ته 40 دقیقې ده دوستانو. نو تاسو کتلی شئ چې دغه ویډیو سلامونه هغو دوستانو په پوره توګه دوستانو دلته لیږل کېږي او تاسو لاندې هم کتلی شئ. نو دوستانو دغه ډېره اسانه او خوندوره په زړه پورې طریقه وه. دغه دواړه طریقې چې ما تاسو ته وښودلې نو دا هغه کمپوزر د ویډیو د کنه یې سایز کمولو کوم اپلیکیشن چې د هغه ویډیو لینک به هم تاسو ته په ډسکرپشن کې نو ډسکرپشن ته ورشئ او هغه ویډیو هم در سره وګورئ، اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. نو ډېر په زړه پورې او بهترین اپلیکیشن دی. تر بل ویډیو په چې زه راځم د الله په امان.